سیاسي اصطلاحاتو کښې د محکومې پښتونخوا او د آزاد افغانستان پر جغرافیایي حدود او موقعیت باندې خبره کوو. پښتونخوا د پښتنو افغانانو تاریخي ټاټوبی چې مترادف نوم یې افغانستان هم دی. د تاریخ په تیرو وختونو کښې په اریانا او خراسان هم یاد شوی دی. د دې هېواد شمال ته د آمو سیند، جنوب ته یې د مارګلي غرونه، مشرق ته یې کاشغر، چترال او بدخشان او مخ په قبله یې د هرات نه نیولې تر سویې پورې دې سیمه ته پوهان د اسیا زړه هم وایي. دا خاوره کالو سر په واورو پټه وي. دنګ دنګ غرونه ورسره، لوی لوی میدانونه، سپاند سیندونه او په یو وخت یخ او ګرم موسمونه لري چې دا ځانګړنې دا وطن په نورو ممتاز ګرځوي. دا وطن دا وخت په دوه ریاستونو کې ویشل شوی دی چې یوې برخې ته یې افغانستان او بلې ته یې پاکستان وایي، چې له چترال نه تر سویې او بولانه پورې پروت دی. په پاکستان کښې د پښتنو دا سیمه په 5 انتظامي یونټونو کښې پرته ده چې هغه خیبر پښتونخوا، منځنۍ پښتونخوا، مشرقي پښتونخوا، جنوبي پښتونخوا او شمالي علاقه جات دي. خیبر پښتونخوا ځان له ولایت یا صوبه ده چې ډېره نټه پس یې خپل ملي پیژندنه تشخص ترلاسه کړه. منځنۍ پښتونخوا یعنې د باجوړ نه نیولې تر وزیرستانه پورې وایي جنسۍ دي چې په پاکستان کښې ورته پاټا وایي. دا له مخکې د اسلام آباد لخوا نیغ په نیغه اداره کېدې، خو دا وخت دا په خیبر پښتونخوا کې ضم سوې. نو د منځنۍ پښتونخوا چې کومه پخوا پاټا ورته ویل، اوس چې دی دا د خیبر پښتونخوا حصه دی. جنوبي پښتونخوا بلوچستان ایالت د پښتنو سیمو یعنې ژوب او شیراني نه بیا تر کوچي او سوی پورې دې سیمو ته وایي. پاکستاني حکمرانانو دا سیمه د بلوڅ په ولکه کښې ورکړې ده چې مرکز یې کوټه دی. مشرقي پښتونخوا د میا والي او اټک په پخوانیو ضلعو مشتمله ده. اټک له نوشار او صوابۍ سره په اباسین جدا شوی دی او مارګلی د اسلام آباد سره برید دی. میا والي د اباسین دواړو غاړو ته پرته ده. دا د پښتنو خاوره ده، خو اوس په انتظامي طور د پنجاب صوبې برخه ده او له لاهور څخه اداره کېږي. شمالي علاقه جات په 4 ضلعو هونزه، ګلګت، دیامیر او سکردو مشتمله علاقه ده. دا سیمه ډیره پراخه خاوره او لږ آبادي لري. دا خاوره هم د لوی پښتونخوا یا تاریخي افغانستان برخه ده، خو اوس پاکستان ورته د یو جدا یونټ درجه ورکړه. په کشمیر د خپلې دعوې د پیاوړتیا په موخه پاکستان دا سیمه له کشمیر سره تړي، ځکه چې په استثوا برای کښې د هند په خلاف اکثریت ډیر شي، خو حقیقت د دې برعکس دی. دا سیمه له کشمیر سره په ملي، کلتوري، جغرافیایي او تاریخي توګه هیڅ شراکت نه لري، بلکې جغرافیایي، کلتوري او نسلي اړیکې د افغانانو یعنې د پښتونخوا د خلکو سره دي. بیا دغه راز آزاد افغانستان د تاریخي افغانستان هغه برخه ته کومې چې له انګریزانو څخه خپل ازادي وساتله. په 3 افغان انګلیس جنګونو کښې انګریزي پوځونو ته ماتې ورکړه. تقریبا دا وخت 45 کاله کېږي چې د پنجاب لخوا پکښې یو خونړی مداخلت روان دی. اوس هم دا ټیم د پنجابي استعمار لخوا ورسره د بهرنیو سامراجیانو په زور باندې په افغانستان کې د ترهګرو د طالب په نامه حکومت جوړ کړی دی. دا ټیم د افغانستان ملي استقلال، د افغانستان ملي هویت او دغه راز د نجونو تعلیم هیڅ یو شی نسته. د ژوند چارې چې دي هلته دا ټیم بالکل ولاړې دي، هیڅ انتظامي حکومت نسته. بیا دغه راز محکوم افغانستان دا هغه سیمه ده چې له 1800 کال څخه تر 1893 کال پورې پرنګیانو له افغانستانه جدا او مستعمره کړله. دا خاوره د چترال نه تر بولانه پورې پرته ده او 15 ځایه تقسیم ده. دې خاورې خلکو د انګریزي استعمار په خلاف د انګریزانو تر وتلو پورې پرله پسې مبارزه کوله. دغه مبارزه به کله وسلواله وه او کله سوله ییزه. د پاکستان تر جوړېدو وروسته دا خاوره د خلکو د خوښۍ پر خلاف په پاکستان کښې شامله کړای شوه
او 60 کاله وشول چې لا د پاکستان مستعمره ده. افغان او پښتون د یو ملت دوه مترادف نومونه دي. افغان هغه څوک دی چې له امونه تر مارګلې د ګران هیواد په غیږ کې اوسیږي. افغان کلمه په افغان خاوره کې د اوسیدونکو ټولو ورونو قومونو د هر فرد لپاره استعمالیږي. د افغان خاورې هر قوم لکه ازبک، ترکمن، پشهیي، ګوجر، کوهستاني، هندکو ژبې، چترالی او د نورو ژبو ویونکو هر فرد افغان بلل کیږي. ملنګ جان بابا وایي چې مور وي په دې خاوره زیږولی، که په هر ژبه ګویا دی خو افغان دی. تاریخي افغانستان د ټولو ورونو قومونو ګډ کور دی. بیا دغه راز ملت هغو خلکو ته ویل کیږي چې د تاریخ په اوږدو کې له یو بل سره په جغرافیایي، کلتوري او اقتصادي وحدت کې پیل شوی وي. نوموړي عناصر د یو قام بنسټونه جوړوي. ژبه او نژاد هم د یو ملت په جوړښت کې مؤثر رول ادا کوي. خو دا ضروري نه ده چې د یو قام خلک دې له یو نژاد او په یو مذهب وي. که د بېلابېلو مذاهبو لرونکي خلک چې یې ذکر وشو له یو بل سره اشتراک ولري نو هم یو ملت بلل کیږي. لکه پنجاب چې نیم هندو نیم سیکان، څه مسلمانان او عیسایان دي مګر په قام پنجابیان بلل کیږي. د فلسطین ملت هم په مسلمانانو، عیسایانو او نورو مذاهبو په پیروانو مشتمل دی. مذهبونه یې جدا دي خو ملت یې یو دی. په پخوانو زمانو کې به د بني اسرائیلو مثال واخلو چې پیغمبر یې موسی علیه السلام د یو خدای منونکی وو، خو د بني اسرائیلو عقیده د موسی علیه السلام نه جدا وه. خو قرآن شریف ورته د موسی علیه السلام قام وایي. افغان ملت د رزمونو او حماسو لرونکی، په خپله خاوره او ازادۍ مین هغه ملت دی چې د اسیا په زړه کې له امونه تر مارګلې پروت دی. د څو زره کلن تاریخ په اوږدو کې د لویو استعمارګرانو د چپاوونو او یرغلونو په مقابل کې یې د خپلې خاورې او ازادۍ دفاع کړې ده. خپل موجودیت یې ساتلی دی او تکامل یې موندلی دی. د دغه ملت خاورې د شرق او غرب ترمنځ د څلور لارې یې چوک لقب ګټلی دی. په دې خاوره کې ډېر لرغوني تهذیبونه او مدنیتونه زیږېدلي دي او د شاوخوا سیمو تهذیبونو ته یې شتمني په برخه کړې ده. افغان ملت د اسیا ملي، علمي او عرفاني نهضتونو د علمبردار ویاړ په برخه شوی دی چې ځینې پوهان ورته د اسیا زړه هم ویلی دی. افغان ملت د خپلې تاریخي سیمې ګډ میراث، اوږد تاریخ، مشترک کلتور لرلو سره مستحکم شوی دی. د افغان خاورې اقتصادي شرایطو او سیاسي اهمیت له پلوه موجود کړکېچن صورتحال چې د بهرنیو د لاسوهنو مستقیمه نتیجه ده. دا ملت یوې ګډې ملي، سیاسي او اقتصادي کړنلارې ته رابللی دی. ملتپال هغه چاته ویل کیږي چې د خپلې خاورې او ملت د سیاسي، اقتصادي او کلتوري ازادۍ ګټلو یا ساتلو لپاره مبارزه کوي. د خپل ملت د غالب اکثریت او په ځانګړې توګه د خواریکشي طبقې د حقوقو لپاره مبارزه کوي. له خپلې خاورې او خلکو سره مینه لري. د خپلو ملي مقدساتو، ملي ویاړونو، افتخاراتو، ملي عنعناتو، ملي تاریخ، ملي کلتور، ملي اقتصاد او وطنپالنې د شریک احساس په بنیاد مبارزه کوي. هغه ته ملتپال وایي. بیا دغه راز ملي خاینان هغه افرادو، ډلو، ټپلو، پارټیو او طبقاتو ته ویل کیږي چې د شخصي ګټو لپاره ملي ګټې تر پښو لاندې کوي. د وطن له دښمنانو او استعماري قوتونو سره نیغ په نیغه یا بلا واسطه لاس لري. د قوم اکثریت یعنی د خواریکش ولس استحصال کوي. قوم د هستۍ پر ځای پستۍ ته دقه کوي. د ملي سیاسي ګوند په مقابله کې د پردو لپاره کار او د هغوی ملګرتیا کوي. قام وحدت او یووالي ته نه پرېږدي. په قامي جګړو کې د دښمن په ټولۍ کې ودرېږي او د بل لپاره دلایل وایي. لیکن نن چې ځینې خلک د کالاباغ ډیم ملاتړ کوي
او د پښتونخوا مخالفت کوي او په خپل وطن ننګ نه کوي، دغه خلک د ملي خاینانو په جمله کښې راځي. بیا دغه راز هېوادپال هغه چاته ویل کېږي چې د وطن مینه یې په وینه کښې شامله وي، د وطن خدمت کول د خپل ځان ملي او دیني وظیفه ګڼي، د هېواد د مادي او معنوي شتمنیو، د وطن د سیاسي استقلال، ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا دفاع او مبارزه کوي. د پردو د تیري او یرغل په مقابل کښې د وطن ساتنه کوي، وطني ګټې په ځاني ګټو لوړې ګڼي او د خپل وطن د هر ډول جبر نه د نجات او ترقۍ لپاره مبارزه کوي. دې ته هېوادپال وایي. بیا دغه راز ملیت هر ملت ځان له ځانګړنې لري چې دغه ځانګړنې د دغه ملت لپاره د روح حیثیت لري. دا ځانګړنې په دوو برخو ویشل کېږي چې یوې ته یې مادي ځانګړنې او بل ته معنوي ځانګړنې وایي. مادي ځانګړنې د یوې ټولنې یا ملت د ټولو قدرتي شتمنو، جغرافیایي موقعیت، صنعت، زراعت او مالدارۍ څخه عبارت دی. او معنوي ځانګړنې د یو ملت د کلتور، مدنیت، ملي افتخاراتو، رزمونو، ویاړونو او حماسو څخه عبارت دی. دا هغه احساس دی چې تر مخه انسان تر هر څه زیات د خپل قام او وطن سره مینه لري. که چېرته په یو ملت کښې د ملیت پالنې حس پیاوړی او منظم وي، نو استعمار او امپریالیزم نشي کولای چې په داسې ملتونو کښې ځان ته جاسوسان وګوري او هغه ملت غلام کړي. هم دا وجه ده چې د ملت د نجات او دفاع لپاره ملي مبارزه ضروري امر او لازمي شرط دی. یوازې ملي ازادي غوښتونکي تحریکونه دي چې په ملت کښې د ملیت احساس ژوندی ساتي.